په بعض حالاتو کې حلال کسب کوونکي ته په خالص عبادت کوونکي فضیلت حاصل دی. په بعض حالاتو وختونو کې د فرایض ادا کولو سره سره حلال رزق طلب کوونکي مهنت کش انسان ته په هغه عابد باندې فضیلت ورکړل شوی چې هغه مسلسل په منځونو تلاوتونو نوافلو کې مشغول او حلال کسب نه کوي. د دې لاندې سو واقعاتو نه بدر دا مضمون خو واضح شي. په مراسیل د ابو داود کې ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وړاندې د خپل یو ملګری صفت کولو او ویل ما رأينا مثل فلان قط ما كان في مسير إلا كان في قراءة ولا نزلنا منزلا إلا كان في صلاة. موږ د پلان کې پشان کس تر وزه پورې نه دی لیدلی دا په هر سفر کې تلاوت کوي او په هر ځای کې به چې پړاو واچو نو مونږ به کولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو د اولاد کفالت سو کوي تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې د اوخ او ساروی له غیا سو کو راچوي. صحابه کرام او فرمایل من رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فکلکم خیر منه پس تاسو ټول د هغه نه بهتري. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې مرګریو او موږ کې بعض خلکو نفلی روزه نیولې و او د بعضو نو په یو سخته ګرمۍ ګرم ورځ کې موږ په یو ځای کې پړاو واچو نږدې سسورې نو چې د چا سره به صادر او هغه سره به ډیر سورې و. بعضو پکې د خپل لاس په ذریعه د ګرمۍ نه ځان بچ کول. چې کوم خلکو روزه نیولې وه هغوی خو د نفلي روزې او سختې ګرمۍ په وجه یو طرف ته سملاست او چا چې روزه نه ونیولې هغوی دا ټول کارونه وکړو. خیمې یې ولګولې سارو ته یې اوبه ورکړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نن ورځ ټول ثواب هغه خلکو وګټو چا چې نفلي روزه نه ونیولې. په روایاتو کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام یو کس ولیدو تپوس یې وکړو ما تصنع ته څه کار کوي؟ هغه ته جواب کې ویل اتعبد زه د الله جل جلاله عبادت کوم. حضرت عیسی علیه السلام ورته وفرمایل ستا د خوراک تنظیم څوک کوي؟ یعنی ستا د خوراک بوج پچا دی؟ هغه ورته ویل زما رور زما د خوراک بندوبست کوي. حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایل اخوک اعبد منک ستا رور ستانه ډیر زیات عبادت گزار دی. د مشهور بزرگ ابراهیم رحمه الله نه چا تاسو کو چې آیا ستا په نس باندې رښتونه تاجر بهتر دی یا هغه کس چې صرف عبادت کوي او څه کسب وغیره نه کوي؟ د ورته ویل التاجر الصدوق احب الی لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده. رښتینی تاجر کوم چې فرضي عبادت هم کوي ورسره تجارت هم کوي دا تاجر ماته د عبادت گزار بندنه ډیر خوښ دی ځکه رښتینی تاجر په جهاد کې مصروف وي. وجه دا چې شیطان دته د کیل وزن او لین دین د لارې ناراضي دته په دې کې دوکه ورکول غواړي لیکن دا تاجر د دې شیطان خلاف جهاد کوي د دوکې او د روغ نه ځان ساتي او عبادت گزار خو صرف عبادت کوي د معاملاتو د لارې نه شیطان دته دوکه نه ورکوي چې د خلاف جهاد وکړي.